پښتنه سیمه که یو اړخ ته ترهګرۍ، دهشتګردۍ، بدامنۍ او نور بلها ستونزو سره مخامخ ده، نو بل اړخ ته دې پښتنې سیمې ښه تکړه نامتو ځوانان زیږولي دي چې د خپل قلم، علم، فکر په زور د دغه ستونزو پر ضد خپلې هلې ځلې او مبارزې جاري ساتي. په دغه ځوانانو کې روح الله چې د ضلع شانګله اجمیر اوسیدونکی دی، ګورنمنټ میډل سکول اجمیر کې دوم ټولګي زده کوونکی دی. روح الله نه صرف په تیورۍ کې پوهه لري بلکې په پریکټیکل کې هم پوره پوهه لري. روح الله په نش وسایلو د مایکروسکوپ یو نمونه جوړه کړې ده چې د ډیر حده پورې د پاڼې لیف زومینګ کوي او پورس پکې ښکاري. حکومت یې پاکستان لا په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا حکومت لا په خصوصي توګه پکار ده چې داسې ځوانانو ملاتړ وکړي چې د دوی حوصلې لکه د باز نورې هم اوچتې شي او د ساینس په میدان کې خپل صلاحیتونه د خپل قام او ملک دپاره په کار راولي.